زمون خوږ پیغمبر زمون ښکلی پیغمبر په عربو کې د کم خاندان نو؟ زمون خوږ پیغمبر په عربو کې د قریش بنو هاشم. زمونږ د خوږ پیغمبر مکی زندگی سوره؟ ټوټل زندگی هغه 63 سال وه، خو 53 سال چې کوم دی هغه په مکه کې تیر کړي، بیا هجرت وشو مدینې ته، 10 کال هغه په مدینه کې تیر کړي. مکی سوره ده او مدنی سوره ده؟ مکی 53 سال او مدنی چې کوم دی 10 کال. زمونږ په خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قرآن مجید دا سوره وخت کې نازل شوی دی؟ یا قرآن مجید په څو ځل نازل شوی دی؟ قرآن مجید په څو ځل نه، قرآن مجید په سوره وخت کې نازل شوی دی. څومره وخت کې؟ تقریبا خلک 22 یادوي، خو مشهور کول چې دا په 23 سال کې قرآن مجید نازل شي. دا راته ووایه چې زمونږ خوږ پیغمبر کپړو کې به کم رنګ خوښ؟ سپین رنګ به خوښ. زبردست زبردست. زمونږ خوږ پیغمبر ای به سپین رنګ په کپړو کې زیات خوښ و. دا راته ووایه چې د هغې تورې مبارک څه نوم؟ ذوالفقار. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی. بسم الله الرحمن الرحیم. خاکسار تاسو ته هر کلی وایي، په خیر علي وایي، تل خاد او آباد اوسئ. قدرمنو را سره په څنګ کې یو نوجوان ولاړ دی چې ډېر نږدې دی سره یو څو خبرې اترې کوو. تاسو موږ سره اوسئ. راځئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت. تاسو نوم؟ زما نوم محمد سعد. محمد سعد څومره عمر دی؟ یاره زما عمر خو به 17-18 به 17-18. بالکل صحیح ده صحیح ده. یو څو پوښتنې کوم، ستا اجازت دی؟ بالکل اجازت ته وګورئ. صحیح ده صحیح ده. موږ چې پروګرام سٹارټ کوو که نه، نو پیله په کلمه باندې سٹارټ کوو. دا کلمه راته لږه واضح ووایه نه را. لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشاءالله ماشاءالله. زبردست زبردست. دا راته ووایه چې د دې معنی تاله درځي؟ بالکل لازم عالمانه د دې معنی دا چې نشته لایق سوا دی او الله نه، نشته لایق سوا د عبادت، نشته د لایق د عبادت سوا دی او الله نه. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زموږ اخیری نبی او رسول دی. نشته لایق د عبادت سوا د الله نه، او حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله تعالی اخیری رسول دی. بالکل بالکل. زبردست زبردست. دا راته ووایه چې زمونږ خوږ پیغمبر کپړو کې به کم رنګ خوښ؟ زمونږ د خوږ پیغمبر کپړو کې دی تقریبا زما څومره خیال سپین رنګ دی خوښ. زبردست زبردست. زمونږ خوږ پیغمبر ای به سپین رنګ په کپړو کې زیات خوښ و. دا راته ووایه چې د هغې تورې مبارک څه نوم؟ یاره د تورې مبارک نوم یې چې کوم دی ذوالفقار. زبردست زبردست. دا راته ووایه چې ته مدرسه کې وخت تیر کړی که نه مدرسه کې؟ نه بس زمونږ د کور ماحول چې کوم دی الحمدلله ټول د دین دی، ځکه چې زما یو خور عالمه ده او پلار مې خپله مپیز دی او ما هم اپس کړی دی الحمدلله. اپس مې کړی 2 کاله وشو او سیکنډ ایئر کې سبق کوم. ښه بیا خو صحیح دی، بیا خو ماشاءالله ښه تکړه. دا راته ووایه چې زمونږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مونږ امتیانو ته خبرې ډېرې پرېښودې دي، هره خبره یې قیمتي ده، خو څه خبرې داسې چې د اسلام بنیاد دی هغه کم دي؟ یاره د اسلام مین بنیاد چې کوم دی هغې ته ارکان اسلام وایي. ارکان اسلام کې چې کوم دی لومبی 15 دغه دي. لومبی کلمه شهادت، نماز، منځ، روژه او زکات او حج. زبردست زبردست. قدرمنو زمون خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د اسلام بنیادی 15 څیزونه موږ ته ښوولي دي، چې هغه لومبی کلمه طیبه ده، کلمه شهادت، یا کلمه طیبه یا کلمه شهادت، ورپسې مونځ دی، بیا روژه ده، بیا حج دی، بیا زکات دی. خو دې کې غریب دی نه خفه کېږي. غریب دپاره د خوشحالۍ خبره داره چې ده نه به الله تعالی چې کلمې ویلې ده نه 2 څیزونو تپوس پتې نه کوي. د غریب نه به د مونځ او د روژې تپوس پتې نه کوي. که مالدار دی د مالدار نه به د مونځ، روژې، زکات او حج د دې 4 تپوس پتې نه کېږي.
زما په خیال چې دا غریب د پاره د خوش قسمتۍ خبره، غریب له په خپل غریبۍ خفګان نه دی پکار. ډیره مننه، خوشاله وبد. د دې صحابي شونډې غټې غټې دي، مخې تور دی، خلکو به تکرک کولی چې په یو جام به اوس کړي. راغی نبی علیه السلام ته وویل او د الله حبیبه خدای به مې ځان ته پرېږدي که نه، جنت به مې ځان ته پرېږدي که نه، حورې به مې ځان ته پرېږدي که نه. پیغمبر علیه السلام چې د صحابي ته وکتل ورته ویې جړل او بیا ورته وخندل، لاس یې پرې واچو. ولې بچې واده دې په زړه وورېده که څنګه؟ او وایي قربان چې کافرو خلکو به رانه کرکه کوله، نفرت به یې کوو چې په کوم لار به لاړم په هغه لار به خلک نه تلل، په کوم جام چې به مې اوبه څکلې په هغې به چا اوبه نه څکلې. نن مې چې ایمان راوړو مسلمان شو، ستا د باغچې ګل شوم، ستا د باغ بلبل شو، اوس به رانه خلک کرکه کوي. ما به خدای ځان ته پرېږدي، ما به جنت ځان ته پرېږدي. نبی علیہ السلام ورته وایي واده ته دې زړه کېږي، لاړ شه فلاني صحابي ته دروازه ووهه، ورته وایي چې نبی علیہ السلام را لېږلم، نور راځه دی. سړی چې کله لاړ دروازه یې وواله، صحابي ورته راووت، داسې کوس پاس ورته ګوري څنګه راغلی. ورته وایي نبی علیہ السلام راولېږلم، راغله. وایي چې خدایه ده ته وګورو، زما لور ته وګوره، اوس څه وکړو؟ ویل ته کښېنه، زه به مې ښځې سره مشوره وکړم. مشوره په کار ده چې ښځه او مېړه مشوره وکړي، خپله لور ورکړي. دی چې کله ننوت خپلې ښځې ته چې د ده نوم واغست چې دا صحابي نبي علیه السلام را لېږلی، ستا د لور سره د نکاح کولو دپاره را لېږلی، لور دې ورکې که نه ورکې؟ هغه حیرانه شو چې خدای څه وکړو، اوس به څه کوو؟ ویل نه، زه مې خپله لور ده ته نه ورکړم، دا خو د رنګه تور دی، کور نه لري، خیمه نه لري، قوم نه لري، قبیل نه لري، هغه ټول پرېږده، نه د کور لري، یو شی هم نه لري، کاشکې چې په رنګ خو لږ جوړ یو خیمه خو یې درلودی چې زما لور ورسره پکې شپې تېرې کړې وې، لور مې بیا بعد ته ورسره ولېږله، لور یې خبرې واورېدې راووته، مور یې شی دي ولې؟ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی.